قرباني به کم سړی کوي د چا سره چې څومره پیسې یا څومره نصاب د دې دپاره شریعت مقرر کړی زما محترمو د قربانۍ دپاره شریعت نصاب نه دی مقرر کړی چې تا سره د دومره پیسې نو ته به قرباني کې یا چې ته د دومره سونی د دومره چاندۍ یا د دومره روپو مالک شوي نو ته به قرباني کې شریعت دا نه دی متعین کړی بعضې علما به تاسو اورئ دا د زکات نصاب ذکر کوي وایي چې په چا باندې زکات واجب وي په هغه به قرباني کیږي نه زما محترمو شریعت دا نه دی مقرر کړی شریعت یو قاعده ذکر کړي رسول الله یو خبره ذکر کړې ده چې په دغه خبره د ځان پوی کړو نو ته خپله پوهېږې چې قرباني په چا باندې واجب ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له سعه د چا چې وس څه ته ویلی کېږي وس دې ته ویلی کېږي چې تا سره دومره پیسې یي اضافي چې ته هغه راواخلې او قرباني په وکړې نو ستا په نن نفقه څه خرچه او په دې باندې څه اثر نه پرېوځي نو به ستا وس کېږي مثال په طور باندې چې ته قرباني وکړې ته سوال ته نه مجبوره کېږي چې ته قرباني وکړې نو 15-10 ورځې پس بیا ته وږی نه پاتې کېږي مثال په طور چې ته قرباني وکړې ستا روزګار په نه خرابېږي هغه روزمره چې کوم طعام نن نفقه ته پیدا کې په هغې څه اثر نه غورځېږي په هغه ګټه څه اثر نه غورځېږي بس په تا باندې قرباني بیا لازم او ضروري ده ته به قرباني کې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته نصاب نه دی ذکر کړی صرف دومره قدر یې فرمایلی دي من کان له سعه د چا چې وس او طاقت وي نو بس ځان ته وګوره که په ستا وسي طاقت دي وي او ځان کې دومره زور کتی شي چې قرباني وکړي او بیا سوال ته جړا ته یا لوږې ته نه محتاجېږي نو بس تا وس کېږي په تا قرباني لازم ده دلته بله مسله هم زده که هغه دا ډېر مسلمانان رونه دا تپوس کوي چې مولوي صاحب ما له چا پیسې راکړي زما خپلې پیسې ما سره نه وي چا راله راکړي چې دا ستا پیسې دي ځان له په قرباني وکړه آیا په هغه پیسو زما قرباني کېږي او بلکل کېږي